ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له فراه کوو. نن ماښام فراه ولایت کې چاودنه شوې. د فراه چارواکو چاودنه کې د 10 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. د معلوماتو له مخې د چاودنې هدف د ولایتي شورا غړي وو. ولسمشر غني د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې تر راتلونکي یوې نوې میاشتې پورې به د ځوانانو عالي شورا جوړه شي او دوی به په دې چوکاټ کې حکومت ته خپلې غوښتنې او وړاندیزونه وړاندې کړي. ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي چې په هېواد کې سوله راتلونکې ده او ځوانان به په خپل ژوند کې د سولې له برکته د ښو ورځو شاهدان وي. طالبان وایي چې یوه داعشي ډله د افغان حکومت د استخباراتو ځینې نظامیانو او دغه راز د پلي چرخي زندان د یو شمېر امنیتي پوستو د قومندانانو په مرسته هڅه کوي چې له دغه زندان څخه د پاتې 400 طالب بندیانو پر لیږدونکي موټر برید وکړي. بین الافغاني مذاکرات طالبانو د حکومت له لوري اعلان شوي پلاوي سره د خبرو چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې کله چې په لومړیو کې دغه ټیم اعلان شوی و طالبانو نه و منلی. جنرال قمر باجوا د پاکستان نظامي چارواکو په یوه ناسته کې د بین الافغاني خبرو پر پیل ټینګار کړی. د پاکستان د پوځ مشر جاوید قمر باجوا ویلي چې ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرات پیل شي. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي له افغانستان سره تګ راتګ عادي حالات ته راګرځي. عمران خان ویلي د کورونا وایرس د پراختیا له کبله له افغانستان سره پر تګ راتګ محدودیت وضع شوی و چې په یوه اونۍ کې به محدودیتونه کم او تګ راتګ به نورمال حالات ته راوګرځي. د پاکستان ډي نیشن ورځپاڼه وایي د امریکا په مالي ملاتړ پر ډیورنډ پر ذکر د اغزن تار غځولو پروژه له کوم مزاحمت پرته په چټکۍ روانه ده او نږدې راتلونکي کې به بشپړه شي. عبدالرشید دوستم د ترکیې په انکاره کې د دغه هیواد له بهرنیو چارو له وزیر داود چاوش او غلو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.